امریکا له هند څخه غوښتي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. هندي رسنیو د هندي چارواکو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو له خولې لیکلي چې امریکا له هند غواړي څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او خپل اندېښنې په مستقیمه توګه له دوی سره مطرح کړي. د دغه سرچینو په خبره امریکا پر نوې ډیلي فشار راوستی څو له طالبانو سره مخامخ اړیکه ټینګه کړي او هغه اندېښنې چې یاد هیواد ته ورپېښې دي له طالبانو سره شریکې کړي. تر دې وړاندې زلمي خلیلزاد هم هند ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. امریکا له هند څخه داسې مهال دا غوښتنه کوي چې طالبان د نړۍ او سیمې هیوادونو ته سفرونه کوي او د راتلونکي په باب د ښو اړیکو پر رغولو بوخت دي. هند یوازینی هیواد دی چې تر اوسه طالبانو سره ښکاره او پټې اړیکې نه لري.